زما د زړه ګلاب راشه پر نورو خلکو پسرلی په د ستورو رڼا لکه چې سترګې مې شوې پیغلې لکه چې سترګې مې شوې پیغلې کاږه واږه کتل کوي ګناهګار شومه په اننګو دې سپوڼې وشه په اننګو دې سپوڼې وشه چې زمونږ چمله د مور دم له راولینه سپوږمۍ یوه شپه مې میلمه کړه سپوږمۍ یوه شپه مې میلمه کړه چې ستا د کوره د یار وکړم دیدنونه د انعکاس راډیو قدرمنو اوریدونکو د ستورو رڼا ادبي خپرونې خوږو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ صدرداد خروټ یم او د ستورو رڼا ادبي خپرونه کې ستاسو کوربه یم لکه تاسو ته چې ښه معلومه ده خپرونه د لنډیو ټپیزو ته ځانګړې شوې تاسو هم کولی شئ قدرمنو اوریدونکو خپرونه کې برخه واخلئ زموږ د سټډیو شمیرې دي 0 2 شپېته 2 شپېته 250 بله شمیره ده 0 2 2 شپېته 2 شپېته 250 قدرمنو اوریدونکو کولی شئ خپرونه را سره د انعکاس راډیو پر فیسبوک پاڼه هم وڅارئ زموږ ادرس دی انعکاس راډیو د تخنیک چارې را سره خانزاده همراز صاحب پر مخ بیایي همراز صاحب زو د خپرونې لومړی کرښه ځوابوو السلام علیکم السلام علیکم علیکم سلام ستړی مه شئ مننه روزانه تاسو سلام او انعکاس راډیو ټول اوریدونکو ته علیکم سلام خراغلا سرکلی ځان راوپېژنه څوک شوکت ملنګ یم د بیسب میډیکل کابل ملنګ صاحب مهرباني سره خپرونې ته خپرونه ټپو ته ځانګړې ده کنه بالکل ټپو ټپیزو ته ځانګړې شوې سمه ده زه به د څو ټپې ترنم کوم بدیل ستاسو خوښي سمه په مینه یې ورو او جانا نمور کل ژوندې میرا خروج کمال ماحت لگونا واہ یہ پورت کل کی معلوم دنو دروا کئی دی وفا کل کی واہ یستا بزمان کی کنو لما تبديل الخيامات جنگی طولم سروکڑوں دیوال تب یار گران و ختمان واہ ملنگ صاحب یسنگلم تاسو تر مراغلمو یکبر تلک باران وخلنی مننه خوشحاله اوسئ نړۍ مننه کور آباد بله کرښه ځوابو السلام علیکم سلامونه تاسو ته وایم خروټه صاحب بیا شکر نه تاسو ټولو ته ځانګړي سلامونه وایم علیکم السلام ښه راغله سرکلی څوک مننه خروټه صاحب زه محمد علي ساحل مو بیا نګهار ته خوږلی یم ساحل صاحب ښه راغله سرکلی څه لرئ خپرونې ته زه څو لنډې وایم که نه د ګوتو په شمار درې دانې دې وایي په چا که یو کلی ورانېږي هغه صاحب په چا که یو کلی ورانېږي په ما یې وران کړل واړه جهانونه او بیا وایي چې زما د هغه انداز خوښ دی څنګه زما د هغه انداز خوښ دی چې په خندا شي مخ ته ونیسي لاسونه څومره ښه او وروستۍ لنډۍ تاسو ټولو ته ډارۍ ده چې د پښتنو عجیبه ژوند دی څنګه د پښتنو عجیبه ژوند دی بس د ټوپک خبرې هر ځای کې کوي نه مننه سایل صاحب ښه وخت ولري زما یارۍ ته به ټینګ نه شي زما یارۍ ته به ټینګ نه شي زه خو درجن بنګړي د ورځې ماتومه چې ستا یاري مې کړی نه وی چې ستا یاري مې کړی نه وی د کورکمان په شان به ولې ژړېدمه السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ستړي مه شئ مننه خروټي خپرونه ده خوشحاله اوسئ مننه څوک زما تنها خبرې کوم جلال آباد د ښار تنها څه لرې خپرونې ته منظر د څه محله کې خوش مهرباني المارا ارا شوات خلاص
چندان منت ونشست غریبا کپاس زم ازم خلق خریکی کپاس مدم اشرار رات کرینا دکر بخاطر الجرباتی کچار پی خون تجرنی رغاما سپی کسن اسن وحی رواشی ایده جانم دا جدیر خون را کرینا لشتر جتا مکنی ولی مکا مالی ولی کلی ولی مکا لشتر جتا مکنی ولی مکا مننه خوشاله اوسې د نړۍ مننه له ترنم دی جانانه زړونه ګټل زده که جانانه زړونه ګټل زده که پیسې نو څه شی دی سوالګرې هم ګټي نه سترګې د سترګو نه شرمېږي سترګې د سترګو نه شرمېږي سترګې جرګه کې د یار سترګو ته لیږمه السلام علیکم سلامونه نیکی خیلی احترامات تاسو ته هارون صاحب او د نکاح اوریدونکو علیکم سلام ښه راغلا سرکلی څوک مننه آباد سیاریان مومن یم او بې له کامې څخه مومن صاحب څه لرې خپرونې ته زه به ورته یو څو لنډۍ ووایم په مینه یې ورو وایي دا زړه مې داسې درنه تور دی څنګه وایي دا زړه مې داسې درنه تور دی لکه د ژمي اور چې تور کې دیوالونه واه او ما ته د ډن نه خټه راکوي څنګه ما ته د ډن نه خټه راکوي د اوسنۍ زمانې یار چې جوړومه واه خوشحاله اوسې مننه زه بله کرښه ځواب السلام علیکم ډېره مننه کوم ګرانه زه خو عمران تنها زحمت درکوم او بیا لکه سبینه ښه راغلا سرکلی درته وایو تنها صاحب څه لرې خپرونې ته ډېره مننه کوم ګرانه زه درته درې لنډۍ وایم خلک تپوس ته به رنځور ځي څنګه خلک تپوس ته به رنځور ځي زه چې رنځور شم د جانان تپوس ته ځمه واه او د کونړ سیند غاړې ته راشه څنګه یا د کونړ سیند غاړې ته راشه زخمي لۍ په غاړه ناسته یم څومره ښه او یوه لنډۍ بله وایم دولت خان هم سرخودو کې خپرونه اوري وایي په ما زر شیندلې نه دي څنګه یا په ما دې زر شیندلې نه دي چې د لاتین ترانه غواړي دننه مننه تنها صاحب کور ودان لاړې کې دي ما ویل لږ دروغ خو راته وایه امراض ما ویل لږ دروغ خو راته وایه ویلې زه دې په خندا مینه یمه ولې دې روغ ځان لیونی کړو خلک د یار مینه په صبر زړوینه اولې تول که بیا یې یار کا اولې تول که بیا یې یار کا بیا یې په سر باندې تړه درانه شرطونه السلام علیکم وعلیکم سلام خو یې جوړې ورونه خوشحاله اوسې مننه ښه راغلا سرکلی څوک زړور زاهد یم د خوږیاړونه زاهد صاحب ښه راغلا سرکلی درته وایو څه لرې خپرونې ته خیر اوسې ورونه مهرباني څه لرې انعکاس راډیو د زنده آواز وي انعکاس راډیو د زنده آواز وي چې ته لیکلي ورسو ته خدمتونه مننه ښه نو همراز صاحب یوه لنډۍ ویله او بې مخه ښې لاړو سلام ستړي مه شئ تسبیح
کې دوه ناروا دي څنګه زړه کې دوه ناروا دي ما روا دي یو یار تاړوما اوه السلام علیکم. علیکم السلام. ستړی مشي. مننه خروټي صاحب. سلام تاسو ته انکاش ټول ورکړم ته وخت بخیر. خوشاله اوسې. مننه. خماخستان ولرئ څوک؟ مننه خروټي صاحب. نو الله هجران مصر خو نه هجران صاحب خراغلا سرکلې څه لري خبرونه ته؟ مننه لاندې درته خروټي صاحب وایم چې حیا د پوزې سره لراغله. څنګه حیا د پوزې سره لراغله جونې پوزې پټوي سترګې پرېږدي نه. ښه خروټي صاحب بله لنډۍ ده چې په غټو سترګو د مین شوم غټو سترګو د مین شوم ځکه مې غټې اوښکې په مغزي نه و راشه سینه مې ګلې پرې کړه زړه ته مې وښه چې د چا فریاد کوي نه. خروټي صاحب خوشاله اوسې. مننه. سلام. ستړي مشئ. خروټي ورور سلطنه غله جوارګر پرېږده. څنګه سلطنه غله جوارګر پرېږده یو غم ازمن کدوه مین جدا کوي نه. اوه سلامت پښتنه مینه خروټي وایي تاسې ته بیا چې د انعکاس نه اوري ستوره رڼا ټولو ته خاص ځانګړی سلام وایم. یو ښایسته شپه مو پښتنه. علیکم السلام. ستړی مشئ. ستاسو دې هم شپه په خیر وي. څوک او زیاته مننه ستا د غږ د دغه برنامې مینهوال فرخاد وفا خبرې کوم د ښایسته ننګرهار. وفا صاحب خراغلا سرکلی درته وایو ستاسې انتخاب ته غوږ یو څه لرئ د ستورو رڼا ته. او مننه یو څو لنډۍ وایم. په مینې اورو. او وایي ته ترنم کوه جانانه. څنګه ته ترنم کوه جانانه زه به ټپې درته کوم خوشحاله یم. واه او ما ته د غرونو جانان ښه دی. څنګه خروټي صاحب ما د غرونو جانان ښه دی د سن یار په سړي حسن خرڅوي نه. واه او سترګې به هر چا تورولي. خروټي وایي سترګې به هر چا تورولي دغه ټول مالت کې زه په ګوته شم. اخري لنډۍ وایم. لنډۍ په دې ډول ده په دواګانو کې مې غواړه. څنګه په دواګانو کې مې غواړه ګینې نصیب مې درنه لري تر پورې نه بعد. مننه وفا صاحب. خوشحاله اوسې. زما رښتیا به درپسې شي په بازاري وادو دې ډېر تېرویستی یمه هله به راشې مسافره زما ځواني به بیا د خاورو لاندې وینه. د خپل غرور درته سور اور شه چې همیشه دې بېنواله درځمه. همراز صاحب زه پر فیسبوک ځینو ملګرو کمنټونه پرېښي دي. محبت یار سلامونه کړي. علیکم سلام. هیچ افغانی آرام سلام. علیکم سلام. همت شینواری سلامونه کړي. عزت الله مینناکم سلام کړي. علیکم سلام. احمد اجي سلامونه کړي دي. علیکم سلام. احمد اجي وی له دوبۍ نه مسافره پروردګار دې په خیر خوشحالۍ وطن ته راوله. عبدالربی مجاهد سلامونه کړي. علیکم سلام. سید امین سیدی سلامونه کړي. علیکم سلام. عطاولا افغان مل سلامونه کړي. علیکم سلام. فیاض محبت سلامونه کړي. علیکم سلام. نو دا تکراری کمنټونه دي ځنې زو بله کرښه ځوابو. السلام علیکم. سلام ته په مینه باندې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. زما د اړخه بیا سلامونه ګلونه نیکې هیلې احترامات قدرمند او جناب خروټي صاحب تا ته ترڅنګ دی بیا خانزاده همراز د زړونو باچا ته بیا چې چا لګولي وي دوونه بیا اشاره یو FM دی انعکاس سره د ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او شپه مو په خیر. خوشحاله اوسې. مننه خراغلا سرکلی درته وایم که غلط نشم قدرت الله وفا ایمل جان خوږمن د پرواسلم د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو د شروخیلو پستې نه. خوشحاله اوسې. مننه خوږمن صاحب. البته دواړه ملګري دي همراز صاحب نو غږ کې لږ ساوش. خوږمن صاحب خراغلا سرکلی درته وایو ستاسې انتخاب ته غوږ یو څه لرئ خپرونې ته. الله دې ونه زه قدرمن اوسې دوه لنډۍ درته وایم د اورېدونکو وخت نه نیسم. په مینې اورو. ما چې ژوندون د چا نظر کو هغه د زړه په کتاب بل تصویر لري نه. او د کلي نجونې داسې وایي. څنګه وایي؟
چې کله نجونې داسې وایي دا تور پیکی د سترګو پاس مزه کوي نه واه او قدرت الله وفات لري ځانګړی سلام ورسېږي خوشحاله اوسئ مننه السلام علیکم خروټې وروره زړګی مې نه دې وران کابل دی د بېلتون اور ور باندې بل دی زمونږ تر منځل نیمه ځل دی وطن دی بېل وطن مې بېل دی اوس به دیدن په غمخادۍ سره کوونه واه خروټې ورور سلامونه تا ته ستا د خپرونې ټولو خوږو مینهوالو ته شپه په خیر علیکم السلام ستاسو دې هم شپه په خیر وي ښه راغلاست هرکلی درته وایم څوک لیګې ته راغلی یم خروټې ورور ستا د خپرونې ډېر ډېر مینهوال امان الله ارماني یم او د خوږیاڼو د درب بیا ارماني صاحب ښه راغلاست هرکلی درته وایو څه لرئ د ستورو رڼا ته خروټې ورور په تت څلور لنډۍ درته وایم لنډۍ په دې رقم دي که نه یاري د شنې لښتې ګزار دی یاري د شنې لښتې ګزار دی زه پې جانان بېنا تر څه یې وښلی یم او په زړه مې ته وي خدای را نه کړي په زړه مې ته وي خدای را نه کړې د بلې مینې سوال مې خولې ته نه راځي نه او د ځوانۍ ژوند د مه تېرېږه څنګه د ځوانۍ ژوند د مه تېرېږه یا ما ته یو ښکلي د یار یې ویلي دي نه وروستۍ لنډۍ د خالص خوږیاڼي نو اړیکه پرې شوه همراز صاحب نه پوهېږو ولې چې امید مې شته امن به راشي جانانه تا به لاس نیولی ګرځومه د پټو سترګو قسم نه خورم څومره چې سترګې غړوم تا یادومه دا خو دا ستا د یارۍ زور دی دا خو دا ستا د یارۍ زور دی چې پنډې پنډې تاویزونه ګرځومه السلام علیکم وعلیکم السلام ښه راغلاست هرکلی څوک خوشحاله اوسې خروټې صاحب تا ته سلامونه او ستاسو د راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه علیکم السلام ښه راغلاست هرکلی مهرباني ځان راوپېژنئ څوک له کوم ځای ډېره مننه خروټې صاحب اعتبار صادق یم الله ښایسته بشیره مې اړیکه نیولې صادق صاحب ښه راغلاست څه لرئ خپرونې ته ډېره مننه فقط یو دوه لنډۍ درته وایم په مینه یې ورو چې اوښکې مې ډلې ډلې راشي څنګه اوښکې مې ډلې ډلې راشي ته پکې نه یې ځینه ډلې ډلې ځینه یوه او نصیبه څه در سره وکړم څنګه نصیبه څه در سره وکړم چې کوم بدرنګ وي زما په نصیب وینه او که چېرته زما په دوا کېږي ولې نه که چېرته زما په دوا کېږي الله دې جوړ کړي دا زموږ ویجاړ کورونه ځانۍ به وي ټول اورېدونکو ته ښه شپه ګلونه خوشحاله اوسئ مننه صادق صاحب السلام علیکم علیکم السلام ښه راغلاست هرکلی د راډیو له څنګ نه لرې شه خوشحاله اوسئ مننه څوک له کوم ځایه صدیق الله ښه راغلاست هرکلی درته وایو څه لرې خپرونې ته په مینې ورو ماضي ګرمه ګوره ما ګوره ماضي ګرمه ګوره ما ګوره او ماضي ګرتل ویزه بدکل اټکل یوه ماضي ګره د خیر یې مکه ماضي ګره د خیر یې مکه ته به د نا سیري کوي رښتیا به شي یوه سترګې وړي ښځې کې غټ یو وړو مین کړم غټ ورځ د ملکه کړمه یوه خوشحاله اوسئ مننه صادق صاحب السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ستړی مشي خوشحاله اوسئ مننه ښه راغلاست هرکلی څوک زاهد صاحب مهرباني ستاسو انتخاب ته غوږ یم جانان زما زه د جانان یم که په بازار مې خرڅوي ورسره زما اوس دې ویل چې رامعین شه اوس راته وایي زړګی صبر کا مینه او اخري لنډۍ ده چې سرې په سور دسمال تړلې خدایه جانان روح کې ما خدایه یار جوړ کړي ما نه جوړه کړي مینه دا لنډۍ داسې ده که نه سرې په سور دسمال تړلې خدای یار جوړ کړي ما نه جوړه کړي مینه مننه زړور زاهد جانانه ما په خوښه وکړي جانانه ما په خوښه وکړي خویندې دي
ځکه پیغورونه راکوینه نورې خیرې به درته نه کړم نورې خیرې به درته نه کړم دومره خفه شي لکه زه چې څنګه یمه د سرو بنګړې مې کور کې ایښي د سرو بنګړې مې کور کې ایښي اختر کې تش لاسونه زم تا شرمومه په سترګو وړون راپسې نه شوې دا لباسي اوښکې د هر چا په مغزینه کوچۍ په نجونې کې ښایسته ده کوچۍ په نجونې کې ښایسته ده تورې پیکې لوړه ځواني شنه یې خالونه السلام علیکم السلام علیکم خوشحاله اوسې مننه خراغله سرکلی څوک سجاد عربزی مو د ښکلې سره روډ تاسو سره مې اړیکه نیولې روژانه عربزی صاحب خراغله سرکلی درته وایي او څه لرئ د ستورو رڼا ته بس یو دوه لنډۍ به سره شریک کړم په مینې ورو وایي خدایا یو داسې جانان راکړې څنګه خدایا یو داسې جانان راکړې چې بې تپوسه غاړه ماته راکوي نه دا ټپه دې اصیل خان ته یې ډالۍ وي ټپې پسې لاړو اړیکې پرې شوه نه پوهېږو چې څه مسله ده السلام علیکم سلام ته علیکم سلام خروټي صاحب ښه خوشحاله اوسې مننه نادرخان احمدزی بالکل ته راته ژوندی خروټي صاحب همراز هم یو خاص سلام د خپرونې ټولو مینهوالو ته علیکم سلام احمدزی صاحب ستاسې انتخاب ته غوږ یم ژوندی اوسې زه درته لنډۍ وایم مهرباني لنډۍ داسې دي وایي د مینې یار رانه خفه دی څنګه د مینې یار رانه خفه ده اوس به راوړي بنګړي چاله ورکومه او بنګړي چې مات چې بیا به څنګه بنګړي چې مات چې بیا به راوړم زړګی چې مات شي تر قیامته درد کوي نه او چې مینا کړې تهمت به اخلي چې مینا کړې تهمت به اخلي قلوبه خروټي صاحب د دې لنډۍ کې لږ زره غلط د خو ځوانانو سره تل وي تهمتونه ولې داسې ده که مینه کړې تهمت به اخلي چې مینا کړې تهمت به اخلي د خلکو خولې به تورې خاورې بندوي دغسې ده یاره په خدای که به مې هېر یې څنګه یاره په خدای که به مې هېر یې تا یادوم ډوډۍ د اوښکو سره خورمه خروټي صاحب وروستۍ لنډۍ ټولو اورېدونکو ته ډالۍ ده وایي دا پښتانه ولې قتلېږي څنګه دا پښتانه ولې قتلېږي دغه پښتنه به قیامت کې درنه کړمه خروټي صاحب ارمان صاحب مخوا کې د سلام درته کوي علیکم سلام مننه خوشحاله اوسئ ښه وختونه ولرئ ارمان ته سلامونه کوئ پټ به په زړه دردونه تیر کړم بې درده یار ته به ونه وایم حالونه حساب به کېږي معاشر شته دی حساب به کېږي معاشر شته دی جانان د بدو نه ګېډې تړلې دي نه السلام علیکم خروټي بری ارزي لوګي ارزي لمبه شوه څنګه ارزي لوګي ارزي لمبه شوه وطن جوړه هدیره شوه خفا د امن فرښته شوه خفا د امن فرښته شوه د تور ټوپک نه پوره نه شوه وطن په قلم به دې ګټمه خروټي ورور سلامونه تاسو مراد ورور ته څوک مې چې غږ اوري تاسو ټول ته خاص ځانګړي سلامونه علیکم سلام خراغله سرکلی څوک مننه خوشحال پسې ورور مې کښې ته راغلی زه بلال تنها یم هم سخرو ده نه تنها صاحب خراغله سرکلی ستاسې انتخاب ته غوږ یو مننه لنډو کې درې لنډې وایم ماته دي مخکې ولې نه ویل څنګه خروټي غي ماته دي مخکې ولې نه ویل د ځان غم وکړه یارانه دې نه کومه خروټي به ورور به دې راشي تا به ورکړي څنګه ورور به دې
راشي تا به ورکړي ورور به مې راشي ما به کوز له حد تکینه خروټې به یو لنډۍ ځنې اورېدونکو ته ډالۍ د راډیو معیار ته ګورئ د راډیو معیار ته ګورئ بالکل د راډیو معیار ته ګورئ بعضې لنډۍ مو د معیاره وتې دي نه مننه بلال تنها له ښکلې لنډۍ دی او د ښکلي میسج دی چې په دې لنډۍ کې پروت و نړۍ مننه السلام علیکم السلام علیکم خروټې صاحب په لر او بر کې دې پیدا شي څنګه په لر او بر کې دې پیدا شي چې د تورخم دروازه دړې وړې کړې نه اوه او ته به مې کله کله یاد کړې څنګه ته به مې کله کله یاد کړې زه دې له زړه پورې ګنډلې ګرځومه اوه او د نصیبونو فیصلې دي څنګه خروټې صاحب د نصیبونو فیصلې دي د زړه په خوښه یاران چا موندلې دي نه اوه خروټې صاحب سلامونه او مینه علیکم السلام خراغله سرکلی که بیا ځل اشتباه ونه کم ارمان او بالکل خروټې صاحب ارمان در سره غږېږم لغمان نه وم دومره لنډۍ بس چې زما د خدای توفیق مننه خوشحاله اوسئ د انصاف نه دی السلام علیکم وی الله دې ته ورکامې کړه څنګه الله دې ته ورکامې کړه چې د حکومت زړګي مې وکړي علاجونه اوه او حالات راکړه او حالاتو راته او که بخت راکړ هر څه چې وګزارې سخت راکړ ښه نو دغه ملګری چې هر څوک و ټپو کې بیتونو ته شو چې چیرته یې راپېښه وکړه چې چیرته یې راپېښه وکړه ستا لیونی ستا د دیدن ارمان کوینه چغې مې ډېرې پسې وکړې چغې مې ډېرې پسې وکړې مطلب یارو مخې نه راګرځونه سپین مخ دی لوی افغانستان دی سپین مخ دی لوی افغانستان دی دا تورې زلفې دی جنډې باد رپوینه السلام علیکم خروټې صاحب پېزوان په لوړه پوزه خوند کړي څنګه پېزوان په لوړه پوزه خوند کړي په پیته پوزه کې متکۍ مزه کوي نه اوه او بیا به زما لاره ته ګوري څنګه بیا به زما لارو ته ګوري ما به توبه ستا د یارۍ ویستلې وي نه اوه سلامونه مینه ګلونه احترامات خروټې صاحب محترم تاسو ته سلامونه په تخنیک برخه کې همراه صاحب اړیکې پرې شو په غالب ګمان خالد خوږیاڼی و نو هڅه وکړه بیا را سره اړیکه ونیسه السلام علیکم السلام علیکم علیکم السلام ستړی مه شي مننه خوشحاله اوسئ خروټې تاسو سره د انکار راډیو ټول اورېدل علیکم السلام خراغله سرکلی څوک مننه خوشحاله اوسئ شریف الله مومن در سره په تماس یم له جلال آباد ښاره مومن صاحب مهرباني څه لرئ د ستورو رڼا ته مننه خوشحاله اوسئ ګل انډیز وایي ګلابه دا قدر دې بس دی څنګه ګلابه دا قدر دې بس دی چې جنکۍ دې په اوربل کې ګرځوي او وروستۍ لنډۍ ده وایي ګلونه ډېر در سره راوړه څنګه ګلونه ډېر در سره راوړه زه د اوربل لپاره چتر جوړوم تاسو ښه شي دي مننه خوشحاله اوسئ مومن صاحب څنګه به موړ ستا په دیدنو اوس وږې تږې د دیدنو پسې دې مرمه څنګه به موړ ستا په دیدنو څنګه تاله والا میدان کې پاتې شوم السلام علیکم ستا یارانه مې کړی نه وې ستا یارانه مې کړی نه وې ځان مې د سیند په چپو وړی وې مینه اوه او جانانه ښکلی ښکلی ګرځه جانانه ښکلی ښکلی ګرځه دلته یو څو کسان په تا باندې شي زما اوه سلامونه نیکې هیلې احترامات تاسې ته وایم په تخنیک کې همراز جان ته بې د نکاس راډیو ټولو مینوالو ته شپه مو بخیر علیکم السلام خراغله سرکلی ستاسو دې هم شپه په خیر وي ځان را وپېژنئ څوک ډېر زیات ته مننه زه خو احساس ته خبرې کوم لکه مینه هوتک صاحب مهرباني څه لرئ خپرونې ته سمه ده وخت ورته دوه لنډۍ وایم لنډۍ په دا ډول د خلکو زړې یارۍ تازه کړي خلکو زړې یارۍ تازه کړې زما په نوې یارۍ پورې شو ډورونه ویش
او اخرانه لنډۍ ده چې تورې جامې به ځان لو کړم. څنګه تورې جامې به ځان لو کړم، یاري به نه کوم جنکۍ به زوروم. واه مننه هوتک صاحب. نو ښکلې لنډۍ وه. زمونږ ځینو ملګرو سلامونه کړي. زمونږ د افغان وسلوال فوز ځوان افسر لومړی بریدمن هجرت الله قریشي سلامونه کړي. علیکم سلام. ترڅنګ یې ناست افسران ملګري بریدملان او سربازان ټول سلامونه کوي. علیکم سلام. مننه ویاړلي اوسئ قدرمنو. تاسې د افغان وسلوال فوز غړي یاست. ترڅنګ یې عبدالجلیل کاشکوټی هم ناست دی. سلامونه کوي. علیکم سلام. زه بله کرښه ځواب. السلام علیکم. سلام ورته جوړي. خوشاله اوسئ. مننه. ښه راغله. سرکلی څوک؟ د خلا وفا یم او د سرخود څخه. وفا صاحب مهرباني څه لري خپرونې ته؟ ورته لاندې ته وایم او یاري د زور خبره نه ده. یاري د زور خبره نه ده. په زړه دې نه وي بیا دې نه مجبوروم. واه یاري خو تا کړه ما خو نه کړه. څنګه یاري خو تا کړه ما خو نه کړه. چې اوس یې لنډه پرې کوم جړه راځي نه. ښه مننه چې وخت راکړو. خوشاله اوسئ. مننه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روزانه ښه جوړې. خوشاله اوسئ. مننه. ښه راغله. سرکلی څوک؟ خوشاله اوسئ. صداقت. صداقت خان مهرباني څه لري خپرونې ته؟ شکر یې سره د خیر دی. خوشاله اوسئ. مننه. څه لري خپرونې ته؟ خوشاله اوسئ. بس یو دوه ټکه به درته وکړم. په مینې اورو. اورې؟ اورم. په مینې اورو. مهرباني. زړګي داغ به درله درکړم. زړګي داغ به درله درکړم او که بې وفا یار سړی بیا محتاج کړم. واه او ځان ته به داسې تعویض وکړم. څنګه؟ ځان ته به داسې تعویض وکړم چې یار کوڅه به ځان ته توره بله کړم. واه مننه. صداقت خان د پښتونوالي درونه پته د پښتونوالي درونه پته زما په خوله دې لاس نیو ګونګی دې کړمه. ستا د وطنه مې زړه نه ځي. ستا د وطنه مې زړه نه ځي چې نصیب ځي زه به بندي ورسره ځمه. د کشمالي له رنګه توره د کشمالي له رنګه توره د بوی له زوره دې په جیب کې ګرځومه. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم سلام. ستړی مشي. ورته صاحب ښه جوړې. خوشاله اوسئ. مننه. ښه راغله. سرکلی څوک؟ مزدیار خوږیاڼی مدیر ترورو ولسوالۍ د سیاتنګ د پوستې نه. خوږیاڼی صاحب ستړی مشي. څه لري خپرونې ته؟ ښه جوړې. خیرات اداره کې شهر دی. خوشاله اوسئ. مننه. خپرونې ته څه لري خوږیاڼی صاحب؟ موږ به دوه لنډۍ درته ووایو. په مینې اورو. اورې؟ اورم. مهرباني. ډېر زنګېدلی په لار مزه. څنګه؟ او مرګی راغلی زنګېدلي ټولوینه. واه او ماله د خپل جانان را یاد کې. څنګه؟ په غمدشه دا زنګېدلي قدمونه. واه او یو مې د ځانه سره خوښ یې. هغه څنګه؟ او بل مې تردو په تورو خاورو یې مینه. واه مننه. خوشاله اوسئ. خوږیاڼی صاحب نړۍ مننه. له اړیکې دې یو وروستۍ اړیکه راخلو چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خروټه سے سلام تاسو او سلام دی نکاح راډیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته. علیکم سلام. ښه راغله. سرکلی څوک؟ مننه. نور رحمان منګل هم دي چې پرهار ولسوالۍ د سفر وکلینا. منګل صاحب ښه راغله. سرکلی درته وایو. څه لري خپرونې ته؟ مننه. خروټه سے یو څو ټپې درته کوم. خدای دې وکړي چې د خوښې وار دې وګرځي. مهرباني. په مینې اورو. وای غم دې کمیس نه ده چې زور شي او زما د عمر سره سم دي ستا غمونه. واه او یاري د زور خبره نه ده. څنګه؟ یاري د زور خبره نه ده او که زړه دې نه وي نور دې نه مجبورومه. واه او کور دې نږدې کوڅه دې لري. څنګه؟
وای کور دې نږدې کوڅه دې لرې او دیوال دې ړنګ شه چې کوڅه مو یوه شي نه. یوه مننه له اړیکې دې منګل صاحب. کمنټونو ته ځو. مصباح الله احساس سلامونه کړي. علیکم السلام. احمد الله توخی له دوبۍ نه سلامونه. علیکم السلام. نو مسافري دي پروردګار زر تر زره ختمه کښه. ثناء الحق نیازی سلامونه کړي. علیکم السلام. نوید الله شمس سلامونه کړي. علیکم السلام. احمد الله توخی بیا هم تکرار کمنټونه دي. ایس پرهر سلامونه. علیکم السلام. عبید علی هم سلامونه کړي. علیکم السلام. نقیب الله همدرد سلام. علیکم السلام. عبید الله سمیم خاغله علیکم السلام دم سلامونه کړي. جاوید رودوال سلامونه کړي. علیکم السلام. تکرار کمنټونه دي. تکرار دي. سردار میام سلامونه کړي. علیکم السلام. نړۍ مننه. اوس هم هماغسې عادت یم رڼې سپوږمۍ ته تر سبا ټپې کومه. زړګیه اور در باندې بل دی بیا دې د چا کاږه باڼه یاد شوي دي نه. مورجانې ما په غېږ کې واخله ما به همیش دا ستا د غېږ کول سوالونه. مور مې ړنده ده زه ګونګی یم د زړه د حاله به یې څنګه خبرومه. د انعکاس راډیو قدرمنو اورېدونکو او د ستورو رڼا ادبي خپرونې خوږو مینوالو تاسو ټولو نه مننه چې خپرونه مو راسره واورېدله. پر فیسبوک مو وڅارله. له هغه ټولو اورېدونکو بیا هم مننه چې په خپرونه کې برخه واخیسته. له هغه اورېدونکو ډېره زیاته بخښنه چې د تخنیکي ستونزو له امله یې اړیکه پرې شوه. ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر بیا د الله په امان.